اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي پاک ربنا نن بیا غواړم او په اختلاف کې د شپږم درس په تعقیب اووم درس پیل کړم. راځم په اختلاف خلاصوم. په اختلاف کې نن درس دی می تاسې لی آوټ می ته دې په کاروي که چېرته می تاسې کوم بینر جوړولو پاکې کوم عکسونه یا داسې لیکنې وي چې امیر جې کړو که نه امیر جمع نه چې شریک کړو که چېرته دغه لیکنې لوی کوو یا کوچنۍ کوو نو دغه لیکنه دغه عکسو کې تغییر تبدیل ناست یا تو لوګو جوړ کړو په لوګو کې تو کوم ډیزاین وکړو کومه لیکنه دې وکړه یا په ټول سره میچ کې میچ نه وروسته که دغه لوګو ته لوی کوي ریسایز کوي یا کوچنۍ کوي یا لوی کوي نو د لیکنه او لوګو کوم کوم اشکال جوړول دي پکې تغییر تبدیل ناست دي د پرتلونکو درسونو کې موږ تاسې په لوګو او بینر کې عملي ووینو کار وکړو. اوس زه راځم ټولس کې بیا شیپس راوړم. یو شیپس دا شو دې شیپس یو رنګ ورکوم پر دې مثال دا رنګ وکړو یا بل شیپس راوړم بیا راځم ټولس کې بیا شیپس کې یو بل پر دې مثال دا دایره مې راوړله دایره. اوس دا به ترتیب وي که نه دایرې ته یو رنګ ورکوم پر دې مثال دایرې ته همدا رنګ ورکوم. اوس راځم دغې لیر ته چې په د لیر کلیک کوم یو کولپس وي بل دغه د قلم نشان وي یو دغه یو قسم د لکه د آیز د سترګې نشان بل ډیلیټ وي د کولپس دا معنا چې که دا باندې ته کلیک وکړې کولپس باندې دا کولپس کلیک وکړو نو دا آن شولو. اوس چې کوم بیا به همدلته راشئ په دغې بټن به کلیک وکړئ دا به وکړئ کوئ چې نه پرېښی بندوم یا په دغې لیر کلیک وکړئ. اوس هغې نه بعد تقیم جسم چې مو کړی و دا اول جسم آن و که نه دویم جسم دا په دې کې لاک کړو څه معنا باند شولې چې تقیم تغییر تبدیل نه وکړي. بیا راځم په دغې لیر کلیک لیر په دغې نه کلپ نه غلرې کوم چې دا آن شي انشاءالله کار کوي. نه ورته یو بل دی د قلم نشان یو دا هغه دی چې دغه نه ته مثال کاپي وخلې ډپلیکیټ یا کاپي مثال بله کاپي ورسره خلاصه دویمه کاپي شوله بیا د ووایي چې مثال دا ریسایز کوم دغه ریسایز کلیک وکړه د کومه کاپي دي چې ورخیستو هم دا شی ریسایز کوي کوم چې ریسایز کوي کولی شي په دې غوونه بیا کلیک کوم بیا راځم کاپي نه ورته ریسایز نه ورته دغه اپشن دي دغه تصور دغه کوم وکتورونه د وکتور چې کلیک وکړئ دا ګور د کوم جسم دی په سنټر کې کوي په مودي ډول ستا افقي ډول سنټر ته کړئ دا به دغه صفحې په سنټر کې راغلی ودوي چې نه ښي طرف ته وړم او دا ځای کې ودوي چې نه چپ طرف ته بیا دا ځای کې ودوي چې نه ټاپ طرف دا شي باټم طرف ته بیا لاندې دا شي. نو زه اوس راځم دا وروسته بیا به دې لیر کلیک کوم لیر کې په دې کې بل اپشن دی دا هغه روټیټ ترتیبوي چې اوس روټیټ باندې کلیک وکړم د جسم مودې پر به واندازه که زه اوس روټیټ مې کلیک وکړو دا وینم روټیټ څومره کومه زاویه زاویه ښیي 40 درجې 50 مثال داسې دا بیا زاویه جسم د تووي. بیا لیر ته راځم دا چې کله کور وګړه بیا دا وکړئ بټن کلیک کوئ چې مثال د هغه نه را امنیکونه پرسیږي. اوس بیا لیر ته ځم په لیر کې بیا بدل شي که نه خو دا ویني دا جسم چې دی که نه راځم په دې کلیک کوم اوس دغه جسم چې کوم دویم جسم دا دغه ټول جسمونو سټ ته ورولم اوس د دویم دا چې د کوم جسم چې دا انتخاب دی دا مخکې راوړه مخ ته به راشي بیا ودوي د کوم جسم انتخاب دی د باندې کلیک وکړئ د دویم باندې دغه جسم به شاته لاړ شي. ویني د ټولو درې جسمونه دي چې دوی دایرې دي یو مربع ده دې شاته وړلو بیا د ووایي چې په دغه کلیک وکړه مثال د کوم جسم دی دا مخ ته راشي اپشن کلیک وکړه د کوم جسم چې و دغه دغه ټولو غنه بیا مخکې ورولو هغه شین دایره وه ای د دوه سرو جسمو سټ کړه بیا د ووایي چې مثال د خبرې دغه شین جسم چې د کوم انتخاب دی دا به بیا د ټولو نه سټ چې کوم انتخاب وي هغه مخ ته کوي انتخاب کړه دا به د ټولو نه شاته وي. نه وروسته بیا په دې کې بل ډیلیټ دی ډیلیټ باندې ختمول د کوم لایره دی ختم کړو که نه په باندې ډول سره دغه ټولو د څومره لیر چې هر لیر سره دغه څلور اپشن هستي که نه بیا دا څلور اپشن په ټول کې نه تکرار کړو همدغه و دغه نه وروسته بل اپشن دی دغه دوې دایرې که نه زه د دایره باندې پرې ولم. اوس راځم
دغه نه وروسته دا ځای کې یو آپشن ورکوي د چیک باندې به کلیک وکړئ به دا چیک چې کله کلیک وکړئ دا ځای کې یو ډیلیټ درکوي غواړئ چې دا کوم لیر ډیلیټ کړئ نه ډیلیټ کېږي دا کې به انتخابوي ډیلیټ خو ډیلیټ کوم اوس نه که دوه سره کوي دوه سره ډیلیټ کوي زه ډیلیټ کوم نه زه د دوه سره انتخابوم بیا راځم دا ځای کې د پنسل غونډه شکل د دې کلیک وکړئ دا ځای کې ته بیا هغه قسم ته هغه درکوي لکه یو منو درکوي دغه نه بعد بیا راځم په دغه بټن کلیک کوم نه وروسته به د مرج باندې کلیک کوم مرج په دوه ځای انتخابوم مثال یا انتخابات خود دوه درجه ته چې په ریسایزینګ یو قسم د لوی کی کوجنه کی هغه وزره و د څه کوجنه کوي لیکي په وان د زاده کله لګوي د جوړ لګوي وړ وظیف فوي شو نو ته بیا راځم د کلیک کوم د لیار دریم غو د چک لپاره دا چې کله کود هلوټ کو اوکې بس کور وشو دغه سرور وکټورونه دي او د کوم د وکټور شکل دا په خپل خلک په ددو تی وړای شي مثال خبره باندې کا خلاص کا کې بیا دوی پورې خي باندې بیا بدیږي لیر کلیک وکړه دا باندې شي نو بیا راځم بدیږي کې همدا وا د پیغام درس او ترکیب او هم درس په لیر کې